د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. د غزني ولایت اړوند ناوې ولسوالۍ آب ایستاده یا ولاړو اوبو ته راغلي یو. دغه اوبه چې تاسو یې په تصویر کې وینئ، دغه اوبه چې دلته په طبیعي ډول ولاړې دي او یوې او بلې خوا غرونو یا غونډیو راچاپېره کړي دي. موږ نن دلته راغلي تر څو تاسو ته په دغو اوبو د دغو اوبو په اړه یو ځانګړې خپرونه چمتو کړو. دلته به له هغو خلکو سره چې د دغه سیمې اوسېدونکي دي او د دغو اوبو په اړه څه ناسو معلومات ولري، له دوی سره به مرکې ولرو، له هغو خلکو سره به مرکې ولرو چې دلته یې که څه هم اوس ښکاربند ده چې پخوا یې دلته ښکار کاوه. داسې ویل کېږي چې دلته خوا او شا 50 ډوله مرغان راځي او دلته به یا استوګنه کوله یا سټاپ یې وو او له دې ځای نه به بل ځای ته خوځېدل. د دې په اړه او همدارنګه چې دا اوبه په بېلابېلو کلونو کې کمې او زیاتې شوې دي، د دې په اړه به له دوی سره مرکه ولرو. او دا چې دا اوبه له کومې خوا راځي او کومې خوا ته وځي یا نه، د دغو ټولو پوښتنو په اړه به له دوی نه وپوښتو. که تاسو هم غواړئ په دې اړه معلومات درته وسي او د دغې آب ایستادې یا ولاړو اوبو په اړه مو دغه پوښتنې ځواب شي، نو دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. د ناوې ولاړې اوبو چې د غزني د ولاړو اوبو په نوم هم یادېږي، د غزني ولایت په ناوې ولسوالۍ کې موقعیت لري چې جنوب اړخ د ولسوالۍ لور ته خورېدي. دا چې ناوه ولسوالۍ په تېر وختونو کې د مقر د ولسوالۍ یوه برخه وه، نو ځکه ډېر کله دا اوبه د مقر د ولاړو اوبو په نوم هم یادېږي. د غزني ولاړې اوبو تروې یا مالګینې دي. دا ډنډ له بحر څخه شاوخوا 2000 متره لوړوالی لري. د اوبو حجم یا اندازه د کال د 4 فصلونو په اوږدو کې فرق کوي. په پسرلي کې نږدې 270 میلیون متره مکعبه اوبه وي او په مني کې بیا د اندازه 140 میلیون متره مکعبه اوبو ته راټیټېږي. ژوروالی یې هم تر 4 مترو ډېر نه ده. د یو شمېر جیولوجیکي پوهانو له انده ولاړې اوبه تر ډېره بریده د الوتونکو مرغانو د نسلونو د دوام او اوسېدلو ځای وي. د غزني ولاړې اوبه له 2 وړو جزیرو څخه جوړې شوي چې ټول مساحت یې 13,000 هکتاره ځمکه ده چې په طبیعي ډول ایسارې شوي دي. د ځینو شمیرنو له مخې دا ډنډ او د ناور دښته په کال کې د نړۍ 1 تر 2 سلنه پورې د فلامینګونو کوربه وي. په دې ډنډ کې پخوا تر 6 ډوله پورې مرغان لیدل شوي وو چې اوس یې تعداد تر 500 پورې راټیټ شوی چې هلته تر لوښو لاندې هګۍ اچوي، د بچو زیږونو لپاره ځالې جوړوي او ژوند کوي. یا د لوښي سیمې ته د راتلونکو مرغانو لپاره د اوسېدلو لپاره تر ټولو غوره ځای دی. دا اوبه د دوی د اوسېدلو لپاره دایمي او موقتي ځایونه جوړوي. په یاده سیمه کې نه یوازې د سیمه ییزو مرغانو ځالې لیدل کېږي، بلکې ګڼ شمېر کډوال الوتونکي هم یادې سیمې ته راځي او هلته د لنډ یا اوږدمهال لپاره پاتې کېږي. یادې اوبه نه یوازې دا چې د مرغانو د اوسېدلو لپاره اړین ځای دی، بلکې د انسانانو د لیدو او منظرې لپاره هم تر ټولو مشهور او غوره ځای بلل کېږي. د بابر شاهنشاه په کال 1493 تر 1530 کال کې له یادو اوبو څخه لیدنه کړې او په لیدلو یې ډېر خوښ و. نوموړي په خپل یادښت کې په یاد ډنډ کې د 100,000 حسیني غزو د شتون یادونه کړې او دا سیمه د یادو مرغانو د پالنې او تکثیر غوره ځایګی بولي. د خوړو د نړیوال سازمان د کال 1980 د راپور پر بنسټ په یاد ډنډ کې شاوخوا 10,000 فرده حسیني غزې اوسېدل، ولې اوسنۍ شمېره یې د څېړنو د نشتون له کبله ناڅرګنده ده. د غزني رود چې د پغمان له غرونو څخه سرچینه اخلي د مشرق پر لور جریان مومي، له تورې جلګې او سراج بند څخه تېرېږي او د غزني جلګې ته ورګډېږي. په غزني کې یو شمېر ځمکې خړوبوي او همداسې د جنوب په طرف د مقر د ولاړو اوبو په لور جریان مومي او هلته بهیږي. د غزني رود معاونین د کلبرو، تالاب او قرهباغ په نومونو یادېږي. په دې وروستیو کې د غزني او ګردیز رودونه تر ډېره د اوبو لګونې لپاره کارول کېږي. له همدې کبله د دې ویره شته چې د ناوې ولاړې اوبه نورې هم کمې شي. د غزني د ولاړو اوبو په ګراف کې اوس ډېر زیات ټیټوالی راغلی. د سیمې د اوسېدونکو په خبره د کال په اوږدو کې ډېر کله د دې ډنډ څنډې په ټولیزه توګه وچېږي. دا وچېدنه نه یوازې د الوتونکو لپاره یو ګواښ ده، بلکې د بشریت لپاره یې ګواښ بللی شو. د دې ډنډ په وچېدو به له یو پلوه په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه ټیټې شي، ترڅنګ به یې د سیمې په هوا کې هم ناوړه بدلون رامنځته شي.
خلک به یوه داسې ستره طبیعي زیرمه له لاسه ورکړي چې د سلګونو خلکو ژوند پسې تړلی دی. د دې ډنډ د اوبو د کمیدو عوامل بېلابېل دي چې اقلیمي بدلونونه او د خلکو د پوهې ټیټه کچه یې ستر هغه لاملونه دي. دا چې له کال 1988 څخه را په دې خوا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د څېړنو پر بنسټ په ټول هیواد کې د تودوخې درجه 0.6 سلنه لوړه شوې او اورښت په منځنۍ کچه په میاشت کې 0.5 ملي متره کم شوی. غزنی هم له ورته ګواښ سره مخ دی. په یادو سیمو کې تر ټولو ډیر اورښت په حمل او ثور میاشتو کې او تر ټولو ټیټ اورښت د اسد په میاشت کې وي. خوا به د لیندۍ او کب په میاشتو کې په ټول غزني او یادو ډنډونو کې زیات اورښت د واورې په بڼه و او دا ډنډونه به د 2 یا 3 میاشتو لپاره کنګل کېدل. ولې په وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د واورو اورښت ډیر لیک شوی او زیاتره اورښت د باران په شکل وي. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، موږ په ولاړو اوبو یا آب ایستاده سیمه کې یو. دلته د دغه سیمې یو نامتو او قومي مخور حسن آریا له موږ سره ده. دی لیکوال او شاعر هم ده. له دوی نه د دغه اوبو په اړه پوښتو، چون دوی تاریخي خلک دي او دوی پخواني دي. د دغه اوبو په اړه به دوی ته زیات معلومات دي. سلامونه حاجي صاحب، ستړي مه شئ. خیر اوسې، تاسو ستړي، تاسو په خیر راغلاست. ډیره مننه. حاجي صاحب، په لومړیو کې د دغه اوبو په اړه که راته ووایاستئ، چون تاسې له پخوا دلته ژوند کوئ، له پخوا دلته اوسئ، د دغه اوبو په اړه راته ووایه، د سیمې د موقعیت په اړه یې راته ووایه. دا اوبه څومره دي، څومره سیمه یې نیولې ده او کوم دغه مشخص موقعیت یې د کومو ولسوالیو سره ده؟ دغه فعلا دا خو لوه ناوه ده، خواته کمه ناوه ده، وینې کمه ناوه ده او هغه سر ته یې بیا دیله ده، د دیلې دې خواته بیا ګیلان ده او پاته اوبه سوې. د اوبه خو ټیټه برخه ده، یو زور ځای ده. د غزني ولایت له هرې سیمې څخه چې اوبه راځي هغه دلته ځان رسوي. که ردونه دي، که شیلې دي، که مندونه دي، که هر څه دي، نو دلته بیا دوی یو ځای کېږي. له اوس له قدیمه بیا نو دغه وچکالۍ چې رالې دا اوبه وچ سوې او بیخي ډېرې دغه سوې مشکلات یې جوړ. نو اوس دغه بارانونه و دا شیان چې وسولو اوبه رالې نامخوا دا بېرته د اوبه زیاتې سوې او هغه کوم مرغان چې دي استازي درلودو یا په دې کې ژوند کوو یا زیست کوو، هغه مرغان داسې وو د دا استازي بچیان وو. داسې ویل کېدل چې دلته د دغه اوبو په منځ کې یوه غونډۍ وه، بیا د هغوی غونډۍ په منځ کې یوه کلا وه. البته دا پخوانۍ خبره ده د سیمې له خلکو چې موږ اورېدلي دي. دغه څومره حقیقت ده؟ دلته دغه کلا وه یا دغه غونډۍ چې رښته که نه شته؟ نو هغه غونډۍ چې د منځ غونډۍ ده، دوې غونډۍ دي، یوه خو دغه څنډې ته راوتلې ده، بله په منځ کې ده. دا زما په یاد بیا ماسې لیدلې دي، هلته پخې خښتې وې، وینې په منځ غونډۍ کې. او نو چې څوک وایي کلا وه، کلا د چا نه په یاد ده نه دغه نو دغه پخې خښتې شوې. پخې خښتې یعنې داسې لار راغلې وه نو هلته آبادي سوې وه، بیا نو هلته څېړنه نه ده سوې، وینې داسې دغه تفتیش چا نه ده کړی په دغه کې چې دا څنګه ده دا څنګه ده. اوس ګوره په دغو ځایو کې هم دلته پیش په وختو کې په دغه غونډیو کې نه ده، په دې کې هم د زردشتیانو دغه هغه اتشکدې چې دوی به وینې هر وخت اور بلا و، هغه په دغو ځایو کې یو ځای دلته پیدا سو. اوس هغه کوم ځای و؟ دغه ساحه کې هغه ټولې ایرې وې، ایرې دا لیدونکي په تصویر کې ویني، یعنې هغه په دغه غونډۍ کې وي، هغه د زردشتانو دغه یې ده د هغه وختو. نو هغه زردشتانو موږ په دې وایو چې هغه ایرې دي ځای پر ځای باندې، نو دوی اورونه بل کړي دي. نو هغه د هغه وخت دا خو لکه څنګه چې یو معلومیږي یو طبیعي جوړښت او داسې کار نه دی شوی. له وخته دلته کوم چا یا پانګوال یا دولت یا کوم بل شخصي شرکت دلته پانګونه کړې داسې؟ مطلب مې دا ده چې د انسان دغه د بشر کار شته کې که دا طبیعي کلا جوړښت یې طبیعي ده؟ نو خدای ته دې خبر. دلته څو وارې دا تصمیم ونیول شو، یا د نور محمد تاریکي په وخت کې، بیا تر لومبی د داود په وخت کې
چې دلته د یو مصنوعي هوټل چې دا یې ورسمول نو د تورستانو هغه توجه یې جلبوله چې دلته را دغسې خو هغه نه هغه کیسه تاسو ته معلومه ده هغه ورانه شوله اوس نو وګورو چې دلته په دغه وخت او په دې زمان کې څه همت شته څه کولی شي دا استاد صاحب ته ډیره مننه حاجي صاحب د مرغانو په اړه لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه داسې ویل کېږي چې دلته خواوشا 50 ډوله مرغان راځي او دلته نسلګیري کوي طبعا تاسو اوس دغه مرغان یو څه کم شوي هم دي او د اسلامي امارت اوس ښکار بند کړی دی چې بیرته خلکو خوشبینه دي ورته تاسو په یاد شاید پخوا دلته ډېر مرغان وو که د هغو په اړه راته وایي دلته د کم مرغان خو دومره مرغان وو چې دلته خو ګوره دا ډینګان چې د استازي ډینګان دا بهترین ډینګان دا په ټوله اسیا کې دا یو ډېر د یو ډېر ښایست لرو دا کوثر یې و دغه ځایونه دا ټول نو هغه خو وو نو دا نور هم لکه 50 نه ځان تر 50 په هم زیات قومونه وو د مرغانو خو هم بیا ځان ته دغه د حساب ده نو هغه دلته وو اوس نو دا اوس یې دی چې دا د ولي کم دی نو خو اوس تازه وچه وه اوبه نه وې د دا مرغانو مور مړه وه نابود و هیڅ شی نه وو نو دوی لاړو فرار سو یوې بلې خواته راځئ کړو په مینه سمسور دا هیواد یو تن یو وجود او یو کور دا هیواد درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دلته یو بل ځوان ولاړ ده دوی هم فکر کوم د دې سیمې اوسېدونکي دي سلامونه وروره ستړي مشئ لومړی مو ځان راوپېژنئ. وعلیکم سلام جوړ یاست په خیر یاست په خیر راغلي یاست د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ د کلاو د کلي اوسېدونکی یم د ناوې د استازۍ په غاړه کې پراته ولس یم. ډېره مننه چون تاسو د دې سیمې اوسېدونکي یاستئ د دغه سیمې په اړه راته ووایاستئ دا یو څرنګه ځای ده د منظرې لپاره د ساتیرۍ لپاره دا سیمه څرنګه ده تاسو خو به طبعا دلته راځئ که نه راځئ؟ موږ دلته چې په چکر باندې راځو هر څوک د خارجه کوم خلک په دلته چې دغو دپاره راځي دا ډېر یو ښکلی ځای ده ښکلې اوبه لري ښکلې منطقه ساحل لري او ولسونه شاوخوا ورباندې پراته دي داسې یو دغه لري خدایي اوبه نه ځینې وځي او له بله ځای ورته راځي له دې څخه بیا اوبه وځي وطن دغه نه لري چې له دې څخه اوبه وځي او دا اوبه تروي دي تروي اوبه دي داسې خوږوالی نه لري خو بیا دغه منطقې د شاوخوا ولسونو ته دا ګټه ده چې د اوبو مزغن ورته شته یعنې برمو ودیشانو ته ګټې لري دا منطقه او ډېر ښکلي مرغان لري دا استازه رقم مرغان لري یا تا تر 50 رقمونو کې مرغان لري ښایسته رقم مرغان اوس مرغان ډېر کم دي په خاطر دغسې استازه وچوله ډېر وخت اوبه یې نه درلودې څه وخت هغه وچوه؟ دغه یعنې له اوس نه 3-4-5 کاله مخکې وچوله کمې اوبه یې ډېرې کمې شوې وې که یو مخ وچوه؟ یعنې اوبه یې کمې ولې کله په هیڅ باندې هم د یاره دغه یعنې هېڅ اوبه هم نه وي پکې دلته دا منطقه داسې بیا کله اوبه وچې سي دغه منطقې دغه ساحې ټولې بیا سپینې سي او مالګه لري دا منطقه دونه مالګه لري چې یعنې خلک د منطقې خلک یې وړي په اوړو یې ګډوي. اوس اوبه زیاتې شوې دي څومره یې دغه سیمې ښکلا ورسره ډېره شوې ده تاسو څومره ورسره خوښ یاست دلته کوم رقم مرغان دغه پخوا سې راتلل اوس هم هغه مرغان راځي که اوس ډېر کم شوي؟ مرغان اوس هغه پخوا په څېر ډېر نه دي او د منطقې خلک ډېر خوشحاله دي هلته اوبه یې راپورته شوي دي مصارف یې کم شوي دي ورته اوبه خو موږ تاسې په ژوند کې خو ډېر مهم شی ده نو موږ دغه اوبو ته ډېر خوشحاله یو ټول ولسونه ټول خوشحاله دي بیا په ولایت په سطحه دغه اوبه دي چې هر چا ته ګټه لري دا شاوخوا منطقې که غنم وي که باغیات وي که هر څه ورته ګټه او بیا داسې دا اوبه یو بل دغه لري چې دا شاوخوا کښتو باندې شبنم پروت وي سهار ما داسې راپورته کېږي داسې شبنم ورباندې پروت وي دا کښت ته ډېره ګټه لري دا شبنم دی کښت دغه سوزبر و هر څه ډېر فعاله ساتي یعنې دغه ولاړو اوبو ته نږدې په دغه فصلو باندې دغه شبنم پروت دي په دغه فصلو شاوخوا نږدې سهار وختي چې راپورته کېږي داسې سهار سره لمر راخېږي شبنم وي بیا له لمر سره هغه څاڅکي په مځکه لویږي دا مځکه لنده ساتي ورته پر سر بیلاس کو درا حمرا تیر د درد زیات نه لري زور دا هیواد. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو موږ د ولاړو اوبو یا بې استاده هغه سیمې یا هغه غونډۍ ته راغلي چې د اوبو په منځ کې موقعیت لري دلته لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې وینئ دلته بېلابېل ډوله مرغان او په سلګونو مرغان دلته ګرځي راګرځي یا دلته که څه اوس پسرلی ده د دوی دغه د بچیانو زیږولو وخت ده
دلته د دوی کورونه هغه ځالې که موږ ورته وایو هغه شتون لري چې تاسو یې په تصویرونو کې وینئ. دلته یو ځوان ولاړ ده چې پخوا به یې په دغه سیمه کې د ده په وینا چې له خوا او شا 40-45 کلو را په دې خوا دی په دغه سیمه کې د بازانو د نیولو ښکار به یې کاوه. هغه بازان به یې نیول، قیمتي مرغان چې به دلته راتلل. سلامونه وروره، لومړی مو ځان راوپېژنئ. بازان به ما درې نیولو په دغه دښته کې، دلته نه اوبه وې نه شی وې، بیا خو به بازان ما ونیولو، خرڅ به مې کوو، بیا د اسلامي امارت له خوا چې بس بازان بند سو، اته مې ښکار پرېښو، ښه مرغان به مې نیولو، خرڅولو به مې، دلې به مې هم خرڅولو، په کندهار کې به مې خرڅولو، دلې به تجاران راتلو، دلې به مې خرڅولو. اوس بس ښکار بند سو، اته موږ کور قرار کېناستو. اوس تا چې مخکې دلته بازان نیول، که هغه کیسه یې راته وکړې، دغه بازان به د کوم ترتیب تا نیول؟ دلته به سره کوم بازان راتلل؟ په کوم وخت کې به دې نیول؟ او د نیولو ترتیب یې څنګه و؟ دا به سهار وختي زه راتلم، پټ لمر به راتلم، دربین به راسره و، بس دربین به مې واچاوه، مرغه به مې په میدان باندې پیدا کړو، بیا به مې مرغه ته لا زرکه واچوله، چې زرکې ته به نه ورتو، بیا به مې لا کرک ورته واچاوه، کرک به مې مرغه پساو کړو، مرغه به مې ونیو، اته به مې بیا خرڅ کړو، تجار به دلې ولاړ و. دلته نه، دلته په دغه سیمه کې هغه د مرغانو تجاران ول، که تاسو به نورو سیمو ته پسې تلئ، یا به د انټرنیټ یا بلې لارې یا به چاته ټلیفون کوه، او که دلته خاص هغه کسان شته ول؟ یا کسانو کورونه دلې وو، اتاقونه یې دلې وو، دلې مې سته وو، بس موږ به خالي اطلاع ورکړه، خلک به رالو، موټران به ورسره وو، مرغه به مې پر شي کړو، بس سودا به مې سره وکړه، مرغه به مې خرڅ کړو. په اوسط ډول مثلا یو مرغه دلته څو قیمت لري؟ تر څو پورې دغه مرغان خرڅېدل، دغه باس چې ورته وایي؟ دا مرغان تر 500 لکو، تر 60 لکو روپو پورې، تر 80 لکو پورې ښه مرغان خرڅېدلو، فرق پکې وو، ښه بد کې راتلو، ښه مرغان پکې وو، غټ غټ بیه وال پکې وو، 60 لکه، 80 لکه، 80 لکه، 50 لکه، 10 لکه، 15 لکه، 2 لکه، دا قیمت پکې وو. داسې وخت معلوم مثلا پسرلی یا وړه یا که هر ټیم تاسې نیول؟ یا هر ټیم موږ نه نیول، بس دا ټیم یې د بچیانو ټیم وو، موږ په مني په هغه کې نیول، په میزان کې نیول. یوازې میزان میاشت؟ میزان میاشت کې بیا میزان عقرب و، کوز 3 میاشتې موږ نیول. دغه مرغان به له یوې سیمې دلته راتلل، تېرېدل به، که به یې دلته خپله د دغه سیمې وو؟ دا مرغان له باره چې راتلو، له ورسه راتلو، له چینه راتلو، دا به کوچي مرغه وو، دا به روان وو، بس پاکستان ته نورو ملکو ته پسې اوښتو، موږ به دلته نیولو. دا یعنې سټاپ هغه تمځای چې ورته وایي هغه و؟ دا ځای و، به دا ځای باندې به لږ مې ستوکه کړه، 15 لس شپې بیا دلته تېرې کړې، بس خوراکه بیا تمامه سوه، چې یخ به سو، اتې به روان وو، دا مرغه اتې اوښ پاکستان ته اوښ، نورو ملکو ته اوښ. پر زړونو به وشیندو مینه باران، مأمون د نفرت له سره اور دا هېواد. درنو لیدونکو، دلته یو بل ځوان هم شته، له دوی سره هم مرکه لرو. سلامونه وروره، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. نوم مو واخلئ د کوم ځای؟ د ملي تلویزیون تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د غزني د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملک الدین د کلي یم. نوم یې محمد داود خان ده. داود خان ورور، که راته ووایه د دغه اوبو په اړه راته ووایه. ویل کېږي دغه غونډۍ چې موږ اوس ورته راغلو، دا څو کاله وړاندې دې ته د موټرو یا د موټرسایکلو د پیاده تګ راتګ لاره وه، له دې چې اوبه ټولې سوي وې، او دلته به خلک هم داسې تېرېدل. خوشبختانه چې اوس بیا دغه ډکه ده، او بیا د پلې لار نشته، لکه تاسو چې ولیدل موږ په اوبو کې راتېر شو. تاسو دغه وخت لیدلی و چې دلته اوبه نه وې؟ و، دا وخت و، تقریبا د امیر المؤمنین په زاړه تاریخ کې، په مخکې تاریخ کې یو وارې دلته وچکلي وه، تقریبا 6 کاله وچکلي وه، تر 8 کلو پورې اوبه وچې سوې، ځکه چې هلته اوبه وې، کمې اوبه وې، خو دوره مرکزي نقطه یې هغه ده. مرکزي نقطه یې هغه ده، خو دوره زیاتې نه وې. د هغه نه مخکې دا ما یاد ده چې تقریبا موږ د اوبو ته راګډېدلو، په د اوبو کې مرغان تکې کولو، د اوبو شاوخوا به ګرځېدلو، دغې په تفریح به دا موږ مشران ورته راوتلو، موږ به ورسره وو. بیخي لرې وې، هغه د کلي خواته نږدې وې اوبه. په هغه وخت کې بیخي ډېرې اوبه وې، خو چې دغه 7 کلونه 8 کاله وچکالي راغله، اوبه کمې سوې. دغه غونډۍ چې موقعیت لري، د دې غونډۍ نه لاندې ځکه لا یو څه داسې موږ موټرسایکلان ورته راوستی سوی، په پښو تلای سوی، تګ هم کولی سوی، خو موټران نه سوی راتلی، ځکه چې دغه په هغه وخت کې هم داسې یو څه دغسې وه، خټه وه. نو اوس بیا ډېر اوس شکر د خدای شکر ده، اوبه بیا ډېرې سوي دي. تېر کال سیلابونه اوس اوبه ډېرې سوې. په وینو د دنګو زلمو شو خړو، اوس غواړي خولې لور په لور دا هېواد.
درنو لیدونکو دلته دوه ځوانان نور هم ناستي ګوري چې دوی دلته د څه لپاره راغلي. سلامونه وروره، لومړی مو ځان راوپېژنئ. ځان راوپېژنو. نوم دې واخله. نوم دې څه دی؟ کوم ځای اوسېدونکی؟ حاکم. ښه، حاکم جان راته وایه دلته د څه شي لپاره راغلی یې؟ دلته مالو دپاره راغلی. یعنې مالونه څرئوئ تاسو که نه؟ هو. څومره خوشحاله یاستئ؟ څومره اسودګي ده دلته د دغه اوبو خواوشا؟ واښه هم ډېر دي او تاسو دغه ماله مور ده که نه؟ مور ده. ښه مور ده؟ هو. ښه، له دغه ورهاخوا تاسې نور ځایونو ته هم بیاست که خالي یوازې په دغه سیمه کې تاسو د خپل مال څرئوئ؟ یا په دغه سیمه کې سره وو. ښه، دلته یعنې تاسو د مال ګزاره کېږي؟ هو. ښه، ښه ماړه یې؟ هو ښه ماړه. نور څوک هم شته که یوازې تاسو دلته؟ څوک هم شته. نور کوچیان هم یعنې؟ هو هغه ډېر دي نور. څنګه دغه سیمې مو سره جلا کړي دي، ویشلې هم دي، کوم داسې کار چې هرې سیمې ته بوتل مشکل نشته؟ یا داسې همدغه یې پاته ده. ښه. نه هم د ویشل سره. هر څوک کولی شي، کوچیان نور کوچیان هم راتلی شي دلته که نه؟ هو. که تاسې بند کړي دي؟ یا مونې بند کړي. داسې معلومات لري چې دغه نورو غاړو ته یا دغه غاړو ته څوک شته یا نور کوچیان شته، او که تاسو هم دورې مال ورولئ یا یې نه ورولئ، خالي په دغه لنډ ځای کې راګرځئ؟ د نور دغه لنډ ځای کې راګرځي، نور غاړې ته موږ نه ورولو. آباد د حریات وی ولاړ پر ځای، د وخت ابرها کړي نسکور دا هیواد. درنو لیدونکو، موږ لا هم په دغه سیمه کې یو، دلته یو بل کس هم شته، له دوی سره هم مرکه لرو. سلامونه، حاجي صاحب ځان راوپېژنئ. وعلیکم السلام. زه محمد مطیع الله د ملکدین کلي ناوید ولسوالۍ د ملکدین کلي اوسېدونکی یم. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو هم د دغه سیمې اوسېدونکي یاستئ. د دغه اوبو په اړه، د دغه سیمې په اړه که راته ووایاستئ، دغه څرنګه یو ځای دی تاسو په نظر چون تاسو دغلته اوسئ، پخوا څرنګه و، اوس څرنګه ده؟ کوم تغیرات کې راغلي، نه دي راغلي؟ تغیرات خو دا کې راغلي دي چې فلحاله خو مخکې 2-3 کال مخکې دا اوبه بیخي کمې شوې. بیا تر دغه نه مخکې اوبه دومره ډېرې وې چې زموږ کلي ته ملکدین کلي ته راپورته شوې. دا اوس فلحال موږ غنم باندې کرو، دوه ځمکو ته راورسېدې، او دا اوبه له ډېرو لرې ځایو راځي. تقریبا د پتنۍ ماندور ته راځي، د اسکرا ماندور ته راځي، حتی د خوشامند د ولسوالۍ، د وازخا د ولسوالۍ، نیمې ولسوالۍ اوبو ورته راځي، د ګوملې اوبو ورته راځي، نو د ټول ځایو اوبو ورته راځي، نهار اوبو ورته راځي. دا اوبه ټول راځي، بیا په سرچمه کېږي، او د بند سردې او د بل چې بند سلطان دا اوبه خو تاسو په خبر یاست، دا ټول ورته راځي، دلته سرچمه کېږي. او دلته هر قسم مرغان وي، تقریبا موږ خپل زاڼې په نامه مرغان چې دي هغه دلته ډېر راځي. منی چې دوی پاکستان خواته چېرته ځي، بیا دلته کښېني، په دې اوبو کې ناست وي، بیا وساسي، بیا سفر کوي، بلې خواته حرکت کوي، او بیا څومره راځي دلته کښېني، په دې اوبو کې کښېني. نو په دې اوبو کې خلکو ډېره فایده کړې ده، حتی دومره فایده اوس موږ ته کړې ده چې موږ سهار مخکې وچ وو، دا 2 کال مخکې وچ وو سهار، اوس ورېدي موږ په کلي کې سهار تاسې ویل د پاک کلي کې په څانو کې اوبه ډېرې سوي دي، 2 اوبه ځکه موږ خواته ډېر نږدې دي، موږ ته ډېره پورته کېږي دا اوبه. تاسو مخکې وویل چې دلته به ډېر ښه مرغان راتلل، چون دلته مخکې ښکار کېدو یا ښکار روان و، اوس چې دغه ښکار بند شوی ده او بل علت یې تاسو مخکې موږ خلکو سره مرکې وکړې، بل علت دوی وایي چې اوبه کمې شوي وي، ځکه دا مرغان ډېر کم شوي. اوس چې اوبه هم زیاتې شوي دي، ښکار هم بند شوی ده، دغه مرغان بیرته اضافه شوي دي که نه؟ او دا مرغان خو بالکل اضافه شوي، ځکه مرغان مخکې هم نه دي دغه اوبو له حوله نه دي کولی، ځکه چې اوبه خو څه وې په دا ساحه کې اوبه وې، اوبه نه وې وشي. داسې کوم دلته انقلاب راغلی و، هغه په څرخه کې به دلته راغلي، 2 ټکونه معنی وکړو، دا مرغان به وډارولو، او کوم بازار مرغان چې هغه به تقریبا په کال کې 15-16 مرغان د خلکو نیولو، نو د خلکو وډارولو. او پاس اوس فلحال د امنیت او چا امن نیولې ده، اوس فلحال څو شپې مخکې موږ دلته راځو، له مولوي صاحب سره موږ دلته منظرې ته راځو، نو دلته بیخي ډېر مرغان، حتی دوه نږدې ناست یو بل ځای یو مرغۍ ورګډ شو، یعنې دا یو مرغه نږدې سره ولاړ و. راځئ کړو په مینه سمسور دا هیواد، یو تن یو وجود او یو کور دا هیواد. دغه ښکار د مخنیوي په خاطر باندې موږ مجاهدین وخت په وخت باندې لیږو او هم معلومات کوو او هم ښکار بند کړی ده. له هغوی څخه مثال درته یوه بېلګه یې دغه ده چې د استادۍ په ساحه کې چې کومو خلکو ښکار کوو، نو دغه ښکار مخنیوی چې موږ کړی دی، د هغوی دا نمونې شته چې د خلکو هغه د ښکار کوم وسایط شیان چې شته هغه اوس هم فعلا موږ سره وجود لري دلې، نو او خلکو ته هم په وارو برو باندې دا ویلي دي چې مثال درته چې ښکار بند ده، دا د امیرالمؤمنین فرمان ده، او په مشتانو دغسې په کلیو بانډو په دې کې هم اعلانونه ورته کړي دي او هم خبر کړي، هم مکتوب ورته لیکلی دی، د خلکو ته رسمي مکتوب لیږلی ده، او کوم خلک چې له خارجه به راتلل هغوی خلکو ته مو خبر ورکړی دی، او د مجاهدین وخت په وخت لیږو، د استخباراتو ملګري او که د قمنداني ملګري او د نورو ادارو ملګري، دا ټول په هماهنګي باندې مثال درته ښکار مخه نیولې ده انشاءالله.
د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو دا و د غزني ولایت له ناوې ولسوالۍ په آبستاده یا ولاړو اوبو باندې ځانګړې خپرونه چې تاسو تر دې مهاله راسره واورېده. تر بیا او بلې دغسې خپرونې چې یوې بلې ولسوالۍ ته ځو او په یوه بله دغسې جالبه او مهمه موضوع تاسو ته چمتو کوو، له تاسو نه اجازه غواړو. ښاد، ودان او بریالي اوسئ.